امریکایي جنرال ولې بیا طالبان ته غوسه شو؟ څه یې وویل؟ له غني سره یې په لیدنه کې څه وویل؟ ویډیو تر پای وګورئ. د پښتون وایس قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. امریکا وایي د افغان ځواکونو په ملاتړ به خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکوي. د امریکایي پوځ مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال ماک مکنزي کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو خپل بریدونه او تاوتریخوالی زیات کړی دی، نو دوی اړ دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د مکنزي په وینا دوی به په اړینو مواردو کې له بهره د طالبانو په مورچو بریدونه کوي. هغه زیاته کړه افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو دوی د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. د امریکایي پوځ مرکزي قماندان دا راز ټینګار کړی چې افغان ځواکونه به د جګړې په ډګر کې د امریکا لخوا ملاتړ ته دوام ورکوي. جنرال ماک مکنزي همداراز ویل چې د طالبانو اوسنی تاوتریخوالی د منلو نه دی او په افغانستان کې د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. په ورته مهال ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې مکنزي تېر ماښام په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل او له نوموړي سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا به له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. مکنزي په خپلو خبرو کې ویل د امریکا او افغانستان ترمنځ شته ژمنې به په خپل ځای وي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هکله ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لومړیتوبونو او د دوی د ملاتړ او همداراز د امنیتي وضعیت د ښه والي په اړه بحث او خبرې وشوې. ډېره مننه، ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او همداسې مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمي درسره سبسکرایب کړئ. ښې چارې، ښه وخت.